شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی هغه حیران چې دا سړي خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقام او دا ولی پانسی کړي نو نیمه شپه وا شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي څوي شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم اے خدایا دا منصور دی ولی پدارو خی تا ولی تا خزان تا خدای نو ویلی آواز ورطور منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار دیار رازونه خودل یار ورتا دیار رازونه خودل او داغه دیار راز فاش چغه والی چې چغه والی نو الله ولدا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش د عشق راز کو پټي ګوره یوسف علیہ السلام سره اسیدا مثال دی پورې درته چې د تقویت وشي یوسف علیہ السلام د خوبونو تعبیر ډېر خپوي په جیل خانه کې یو دوه کسو خوب ولید او هغه یو ته تعبیر داو چې تبه د جیل نوزی او د بادشاہ په خدمت کې وو لګي خو چې د جیل نوزی او د بادشاہ خدمت ته ورشي نو لک زما شپارس ورته وکړي چې امام د جیل نو الله وی خا اچوله مای په جیل کې او شپارس پاغه سړی کې نو آرډر ورپسې راغی چې 12 کال نور کې دا ټکه دی ولی دا دی ولی ذکریا علیہ السلام قوم ورپسیو چراوی نسی یو مړی د چې منډه والا ونه ته وی چې پناه راکا ونه سیر شو دله پناه ورکو ته نه غیر چا بیر الله دا قوم پړ کې واچول چې په دې من زیاره کوي د زما په موجودګۍ کې د ونه نه ولې پناه تاسو خیال عزیزانو چرتا چې د استغراق فی الله راز فاش شوه دی الته انجام داش